السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه وئ. د افغانستان د کرکټ مینوالو ته ډېر مبارکي چې یو غټه بریا یې حاصله کړه او زیمبابوې ته یو غټ شکست ورکړو په خپل هوم ګراوند کې. ګینې د کرکټ مینوالو خو دا ویل چې افغانستان دغه لوبه بیلي. اول ما ویل، ما په ویډیو هم کړې وه، ځکه چې د افغانستان پوزیشن اول کې خراب و، خو د افغانستان بیا بالنګ مضبوطو چلېدو او سپیشل بالنګ پکې د کینګ راشد خان زبردست بالنګ وکړو. نو په دغه وجه باندې افغانستان ټیم دغه ټیسټ لوبه د زیمبابوې نه وګټله او په خپل هوم ګراوند یې وله شکست ورکړو. نو زبردسته لوبه شوه. ټول د افغانستان د کرکټ مینوالو ته دغه ټیسټ بریا غټه مبارکي وي. بل دا دوستانو چې په 70 سکور باندې زیمبابوې ته شکست ورکړو، نو دا ډېر غټ سکور. نو زه وایم چې ډېر د خوشحالۍ خبر دی، ځکه چې بیللې لوبه افغانستان ټیم وګټله. او بل دا چې دا یو غټ ریکارډ دا جوړ شو چې دا افغانستان ټیم دا دویمه لوبه وګټله. لکه په ټیسټ کې چې دی راغلي دي، نو دی ډېرې لوبې شوي دي خو ډرا شوي دي. نو مخکې هم جوړېده، زما خیال دی زیمبابوې نه دی جوړ، مخکې مې یو ټیسټ ګټلی او دې ځل یې بیا وګټلی. ولې چې د افغانستان ټیم په ټیسټ کې د ای سی سی په رینکینګ کې لږ کمزوری دی. نو د خوشحالۍ خبر دی، دغسې به د افغانستان ټیم اوس مطلب چې دا لوبې وګټله نو اوس به ښه کېږي، ځکه چې افغانستان ټیم سره ټیسټ کلاړین ښه کلاړین دي. پکې شته دی څه پکې واسطو والا شفار حسین هم شته، خو دې سره د دې نور هم داسې کلاړین را پیدا کړي لکه حشمت الله شیدی شو، رحمت شاه شو. رحمت شاه سپیشل بیټینګ پکې ګوره. د غټ مصیبت نه دوستان ګوره یو خبره ورته کوم، په ټیسټ میچ کې رحمت شاه د غټ مشکلات نه د افغانستان ټیم بچ کړی، ځکه چې په مشکل ټیم کې سلیزو والا، نو دا ډېر غټ ریکارډ دی او یو غټ کار دی، ځکه رحمت شاه زبردست بیټینګ وکړو. نو زه وایم چې د افغانستان ټیم دغه ټیسټ لوبه وګټله، نو سپیشل رحمت شاه او ورسره راشد خان، کینګ راشد خان. نو زبردسته لوبه وشوه. بیا هم د افغانستان د کرکټ مینوالو ته ډېر مبارکي وي او ډېر ملګري وایي چې دې پسې به اوس کمې سیریزې وي، نو بیا به درله اپډیټ درکړم. دوستانو، آیرلینډ سره د افغانستان خبرې روانې دي. کیدای شي افغانستان ټیم آیرلینډ سره سیریز کنفرم کړي، ولې چې ډېر ملکونه دي هغې اوسګار نه دي. لکه دلته چیمپین ټرافي ده، خامخا دې ته تیاری کولی، هر ملک ځان له سیریز ایښي دي. اوس مطلب سریلانکا شوه او ورسره نیوزیلینډ شو، بنګلادیش شو، د دې ټولو سیریزې دي. نو دوی خو اوسګار نه دي. بل اسټرالیا د انډیا د انګلینډ دی، دې سره سو وایم انډیا هم اوسګار نه دی، بیا افغانستان سره سیریز کوي. نو آیرلینډ سره د افغانستان ټیم خبرې روانې دي، کیدای شي سیریز ځان ته کنفرم کړي. نو که بیا کنفرم شو، نو که خیره به هغه اپډیټ به زه تاسو له په بله ویډیو کې درکړم، ځکه چې لا کنفرم شوی نه. کیدای شي د 7 ورځو کې آیرلینډ سره سیریز کنفرم شي، نو بیا به په دوبۍ کې کوي. نو دوستانو، دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو وه. ما ویل چې د افغانستان پښتنو کرکټ مینوالو له مبارکي ورکړو. زبردسته لوبه وشوه. بیا مبارکي د کرکټ مینوال دي، ډېر به خوشحالي. د پاکستان والا خو ډېر خفه دي، ولې چې ساوت افریقې ایسار کړي دي. نو دوستانو، دغه یو شارټ غوندې ویډیو د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او باد اوسئ. د خدای په امان.